سلامونه ګران دوستانو، زه زمانه فریده. ګران دوستانو، نن جنوري 4 یا سلورم 2022 دی او زه تاسو ته یو خبر د بیت کوین او سولانا په اړه درکوم. یو وینچر کیپټل چې وی سی ورته ویل شي یا وینچر کیپټل وای، دا هغه اورګنایزیشني وینچر کیپټلستان په دنیا کې د خلکو پیسې انویسټ کوي او هغه سرمایه گذاري کوي او مدیریت کوي، کنټرول کوي او په کار یې چی نو دا خلک چې دي دا هغه خلک دي چې د خلکو پیسې ډیر زیات احتیاط سره زربین چې ورته وي مایکروسکوپ لاندې د هر خبرې نه په کار د 0% مطمئن شي، نو بیا الته دوی پیسې انویسټ کوي. نو همدغه سه په سی ان بي سي ټلویزیون سره د یو وینچر کیپټل چې دغه نوم ریس کیپټل په نوم یادېږي، هغه دا بیلیف کوي چې د خلکو د دلچسپۍ نه دغه ایکسایټمنت نه د کرپټو په بزنس کې داسې ښکاري چې د خلکو ډیر زیات دلچسپي ثابتوي چې په ټولو کرپټو کرنسیز کې بیت کوین او سولانا یو دوه بهترین کوینز دي. دا سړی نومیږي الفرد چوانګ او الفرد چوانګ په سی ان بي سي ټي وي سره چې کوم انټرویو کړی دی د هغه فن بولډ یو ویب سایټو د غیزینه د ما ریډ ک او هغه دا ریپورت ورکړي چې د خلکو انټرست په کرپټو کرنسي کې ورځ په ورځ زیاتیږي او د دینه دا مونږه نتیجه اخلو چې کوم پروجیکټونه چې ډیر موثر دي نو الته خلک ډیر زیات روان وي او مونږه ځکه د لپاره ډیر زیات دلچسپي لرو بینګ هډ اف وینچر کیپټل چې دا ډیفای سیستم ډیسنټرلایزد فاینانس بیت کوین او سولانا دا چې خاص نمونه اخلي دلته هر یو عام او خاص کس ایساخي سي شي هغه خپل لګي پیسې لري زیات لري هغه روزي او په بزنس کې انویسټ کوي او همدغه سه دلته د خلکو سرمایدارانو یا وینچر کیپټلیست انټرست زیاتیږي. دوی هم دا وایي چې د کتاسو د بیت کوین مارکیټ وګورئ نو هغه نیرلی 3 ټریلیون ته رسي چې په یو ټریلیون کې دی بلین نه بره زید 0 بلین ستزینو 3000 بلین ډالر چې نیرلی 2.5 ټریلیون ډالر چې انویسټ کیږي نو د کې صرف او صرف وایي چې 247.48 یعنی 240.8 او 8 میلیارډ ډالر د ډیسنټرلایزد فاینانس دی په دومره پیسو کې. نو که تاسو وګورئ نو ډیسنټرلایزد فاینانس 1222% د لکه رشد کړی دی، یعنی پروګرس کړی، گروث کړی دی چې دا خلک د سترګونه اچول نشي. دوی دا هم زیاتی چې که تاسو د سولونا رول وګورئ نو هغه هم په ډیسنټرلایز کې ډیر زیات تیزی سره روان دی. لکه څنګه چې دوی وی چې په 2021 کې که تاسو د دې کرپټو گروث وګورئ هغه ځکه چې د نور انډستریز نه خلک رورو کرپټو ته ذکر وزي چې په کرپټو کې هر یو عام او خاص خپل رول پلی کولی شي. همداسې مستر چوانګ دا یادونه کوي چې که تاسو وګورئ زمونږ په شانتي نور وینچر کیپټلیست دي چې هغوی روزي او ورځ په ورځ په کرپټو کرنسیز کې انویسټمنت کوي او دا هم په 2021 کې مونږ ولید چې د صرف د کرپټو په مارکیټ کې چې 3 ټریلیون ته نږدې کیږي او بیا په هغه کې نیرلی یعنی 280 میلیارډ یعنی 2.5 میلیارډ ډالر په صرف ډیفای سیستم کې ډیسنټرلایز سیستم کې نو په دې کې بیا 10 میلیارډ 30 بلین ډالر د وینچر کیپټلستانو انویسټمنت شوی دلته چې مستر چوانګ وایي چې زه خپل هم یو هډیما یو مشرما د ریس کیپټل نو ک 30 بلین صرف د وینچر کیپټلیست انویسټمنت چې هغه یو مثال ورکه که تاسو اوس وګورئ نو یو وینچر کیپټل چې انډرسن هاوردز نومیږي هغه 2.2 یعنی 2.2 بلین میلیارډ ډالر هغه په ډیجیټل کرنسی کې انویسټ ک
نو دا خبره یا دا حرکت ثابتوي چې کریپټو کرنسي مارکیټ پاتې مارکیټ ده، افیکټیو مارکیټ ده او د دنیا مختلف خلک دیتا رو روان دي او د خایس پم دی کې ده چې یو عام کس سره یو موبایلي هغه کولی شي چې بانک اکاونټ نه لګي پیسې وي او په والټ کې لګي پیسې وي، نو اوماغه حرکت کولی شي چې یو سړی ملټي میلیونیر او بلیونیر. تاسو زه دا خبره زمان افریده د زمان کریپټو ډاٹ کام له خونه خپل لګونه تبصره کوم زیاتوم چې تاسو کو وګوره د بلاک چین چې نن سبا ډیر زیات مشهور شوی دی د ویب 3. بیا زه په دې باندې یو پروګرام تاسو ته جوړوم چې ویب 3 کې ولې دومره زیات خلک انټرېستډ دي. که تاسو فیسبوک وګورئ، ټویټر وګورئ یا ټیک ټاک او نور ځایونه وګورئ، نو الته یو کس راتلی شي هغه خپل یو خبره کولی شي، خو هغه چې کله که پیسې انویسټ کوي یا پیسې یو ځینه بل ځای لیږي نو بیا فیسبوک ورته هیڅ هم نشي کولای. نو هغې د وجې نه که تاسو وګورئ په بلاک چین کې دا اختیارات خلکو راورکول کیږي چې هغوی د یو فاینانشل پروډکټ په تور هغه خپل رول پلی کولی شي. نو دا یو ډیر زیات امپورټنت خبره وي چې یو کس په یو ډیر غریزه علاقه یو لري یو ځای کې یو غریب سړی وي، یو عام سړی وي، هغه کولی شي چې ودین نو ټایم خپل پیسې د یو ځینه بل ځینه بجای دا چې یو منځګړی سړی راشي یا یو اورګان یا بانک راشي او تاسو وی چې دومره پیسې راکړه دا کار کوم، او الان کې کریپټو کرنسي په ډیر تیزی سره په لږ وخت او په لږو پیسو تعالی دا کار کوي. نو ډیر زیات مننه چې تاسو زمان کریپټو ډاٹ کام ته غوږ کېږدئ او ان شاء الله زه به تاسو ته نور تازه خبرونه هم راوړم. ډیر زیات مننه. ثانک یو.